افغان لوبډلې په وروستي ځل د 2022 نړیوال جام په لړ کې له اسټرالیا سره په شل اوریز فارمټ کې مخامخ شوې وه چې په ډیرو کمو څلورو منډو یې ماتې خوړلې وه. په دې لوبه کې لومړی اسټرالیا توپوهنه وکړه چې د افغان لوبډلې په وړاندې 116 منډې وکړې. په توپوهنه کې د اسټرالیا لپاره ډیرې منډې ګلن میکسویل وکړې چې 48 چټکې منډې وې. د افغانستان تیز توپ اچونه ډیره ښه وه چې له دې اړخه افغان پاسبالر نوین الحق په 4 اورونو کې د 21 منډو په ورکولو 3 لوبغاړي وسوځول. فضل حق فاروقي هم د سیال لوبډلې 2 لوبغاړي له مخې ایسته کړل. د افغانستان د توپ وهنې تسلسل ښه و او د هدف په تعقیب پسې ډیر ښه ولاړل. افغان لیګ بریک ګوګلی ماسټر راشد خان تر نورو ښه وځلید او په 23 بالونو یې 48 منډې وکړې. ورسره ټول چارې لوبغاړي ګلبدین نایب هم 19 منډې وکړې او افغان لوبډلې د 4 منډو په توپیر له سیال اسټرالیایي لوبډلې ماتې وخوړه.